سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي په هېواد کې د سولې ټینګښت یوه اړتیا ده څو سراسري ودې ته کافي فرصت وموندل شي. ښاغلي غني تېر مازدیګر په هرات کې له بېلابېلو اقشارو سره په کتنه کې زیاته کړه چې دمګړۍ د سولې مشري او مالکیت د افغان حکومت په لاس کې دی او د افغانانو له غوښتنې پرته به د سولې هیڅ تړون د پردې تر شا ونه شي او د دې بهیر په اړه هره پرېکړه به پارلمان او د خلکو په رایه تصویب شي. ولسمشر همداراز افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې په سوله کې به د هغوی په برخلیک لوبې ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي ویلي و چې د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه په نشت حساب ده او د سولې د مشورتي بورډ ترکیب یې هم ناعادلانه او ناقص بللی و. له دې سره سم د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز غړي وایي که په سولې بهیر کې د پوهنتون استادان او محصلین ورګډ شي نو پایلې به یې ښې وي. په دې ناسته کې چې تېره ورځ په ننګرهار پوهنتون کې جوړه شوې وه د یاد مرکز میرمنو په افغان سولې بهیر کې د میرمنو پر وړاندې له ټینګار سربیره وویل د ټولنیزې سولې په برخه کې د نارینهو ترڅنګ ښځینه هم د سولې د فکر په خپرولو کې مهم رول لري. د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز 2 کاله مخکې جوړ او تر اوسه یې د سولې فکر د خپرولو په برخو کې بېلابېلې ناستې ترسره کړي دي. دغسې چاپیریال رامنځته کول د ټول هیواد په کچه باندې ذهنونه برابروي د خلکو او لږ تر لږه د یو سوله ییز چاپیریال د جوړېدو حس ورکوي خلکو ته. که په حکومتي بحث کې وایي یا په د سیاسي سوله کې موږ وایي باید ښځو ته مشارکت او ګډون ډېره برخه ورکړل شي، خو لکه څرنګه چې دغه برخه ورته ورکړل شوې خو په دومره ښه توګه نه ده ورکړل شوې. باید نور هم دغه برخه پراخه او بشپړه شي، ځکه که موږ ډېره ژوره دقیقه مطالعه وکړو همدا ښځې دي چې نسلونه روزونکي دي. که چېرته د په سیاسي سوله کې هم د استاد او هم د محصل یا د زده کوونکو له ظرفیته ګټه واخیستل شي د ده پایله زما په نظر به په ورته وخت کې په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر له افغانستان سره د دغې ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. پیري مایډون تېره ورځ د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې زیاته کړه دغه ټولنه چمتو ده چې د سولې او ثبات په برخه کې له افغان دولت سره هم همکاري وکړي. په دې کتنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل د افغانستان خلک د تلپاتې او پتمنې سولې غوښتونکي دي او دغه بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پرمخ ځي. طالبان د جګړې په زیاتوالي او د ولسوالیو په نیولو سره غواړي چې د سولې په بهیر کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. یو شمېر پوځي شنونکي په دې باور دي چې حکومت د ولسوالیو د پاکونې په موخه ستر عملیات ترسره کړي څو د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. په همدې حال کې امنیتي مسؤلین په هیواد کې د لاسته تللو سیمو د بیرته ترلاسه کولو په موخه د عملیاتو له ترسره کېدو خبر ورکوي. که د هیواد مالیاتي قانون بیا تعدیل نشي د افغانستان اقتصاد به له رکود سره مخ شي. د خصوصي برخې غړي وایي په اوس وخت کې د مالیاتو د زیاتوالي او د حکومت له لوري په روبار ډول راټولول د دې لامل شوي څو څه باندې 80,000 سوداګریز شرکتونه په هیواد کې له کاروباره لاس واخلي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.